بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو ته پته چې زمونږ نن انتخابي جلسه وکړو پرون دي د حرکت پارنګ کې کړو نن سټیټ زما په ګاډي باندې دی پایرنګو بل سپیکر می کړی وځ په هغه ولاړو مګا وشتي زه ته الله بس کلم او یو کس دوه غاړي باندې تلا د سده چې به په کانو باندې کوم شروع وکړ د کې صرف دوه کسان ملويستي هغه امیدواران دي هغه ته مخاو پر جواب ملاوي شي ان شاء الله العزيز. زمون چې څومره نقصان کیږي دا دوه کسان ذمہوار دي مخاو پر عزت تاسو ته نوم وایم لکه دا سکار دین ملګرو زمونږ د پښتنو کم سیاست چې دی هغه اخر کار دی ته پاتې شو چې یو به راپاسي هبه یو وجني او بل به راپاسي هبه بل وجني یعنی کم انتقامي کاروایانې به کېږي. لکه ستاسو خیال و پرون چې په باجوړ کې په ګل ظفر کم عمله شوې ده د هغې چې بیا کم بیان راغلی هغه هم تاسو وکتو خو خلک دی چې کم مطلب اخلي نو هغه دارنګې وایي چې آیا دا عمله چې کم دی دا د دې بل سایډ نه شوې ده. نو د ټول نه مخکې خو زه تاسو ته ویم د ریحان زیب کم پیج چې دی د هغې نه د دې خبرې کم مزاحمت هم شوی دی او دا یې ویل دي چې هر چا دا چل کړی دی ډېر زیات غلط یو کار یې کړی دی ځکه داسې قسمه چلونه کول لکه تاسو وګورئ ریحان زیب چې کوم دی هغه په دې کیس کې لاړو وفات شو پکې د هغې نه پس که د هغه په ګل ظفر حمله کېږي یا په بل کېږي نو هغه ټول کوم دی پښتانه وروڼه دي داسې کول هغه نه دي پکار. ډېر زیات کوم دی خلک هغه د افسوس اظهار کوي چې آیا په ګل ظفر که تاسو وګورئ د هغې کم هم یو کارکردګي ده په باجوړ کې کم الیکشن چې ګټلی او کارونه یې کړي دي نه علاوه نور داسې خدمات یې موجود دي د پارټۍ دپاره نو په هغې چې کومه حمله شوې ده د هغې مونږ ډېره زیاته مذمت او ډېر زیات افسوس اظهار پرې کوو چې آیا په اخر کار په پښتنو کې دا چل ولې عام شوی دی چې په بل چا کې داسې نشته خو که په پنجاب ته تاسو وګورئ هلته دا قیسې نشته خو پښتون یو داسې دغه دی چې څوک مخکې ځي نو خلک راپاسي او د هغې خپې وهي او هغه مخکې نه پرېږدي. نو کوم دغه ویډیو چې کوم معلومات و هغه م غوښته تاسو سره شریک کړو انشاءالله بل ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.